په غونډه کې د ګریش ولسوال حاجی معاون شرافت، امنیه قومندان حاجی اسیر، ښاروال مفتي قدرت الله وصال، د ابیاري مسؤل مولوي ناظم، مسؤلین، علماء کرامو، قومي مشرانو او ځوانانو ګډون کړی و. پیل کې د ګریش ښاروال ښاغلي وصال د خپلو خبرو پر مهال وویل راځئ چې د نیالګیو په ایښودلو سره خپل ښار سرسبزه کړو ترڅو خپل ښار ښکلی کړو. نوموړي زیاته کړه چې سږ کال د ګریش ښاروالۍ له لوري په زیات شمېر نیالګي پیرودل سوي دي چې د ښار په بېلابېلو سیمو کې به کښېنول سي. ښاغلي وصال له ښاریانو وغوښتل چې هر څوک دې د خپل ځان لپاره یو نهال او بل نهال د وطن سره د مینې په خاطر کښېنوي. ورپسې ولسوال ښاغلي شرافت د خپلو خبرو پر مهال د ښاروالۍ خدمتونه د ګریش ولسوالۍ لپاره بېساري وبلل او له ښاریانو وغوښتل چې د ښار د پاک ساتلو او سرسبزي کولو په برخه کې له ښاروالۍ سره پوره همکاري وکړي. غونډه کې یو تن دیني عالم حاجي مولوي مظهري د ګریش ولسوالۍ د مسؤلینو هڅې وستایلې او له ښاریانو غوښتنه وکړه چې هغه نیالګي چې د ښاروالۍ له لوري په بېلابېلو سیمو کې کښېنول کېږي باید په سمه توګه ساتنه وسي ځکه ښار زموږ او ستاسې ګډ کور دی.